بل زمارونو تقوا چې سړی ځان کې پیدا کی الله د مشکلاتو نه ساتي که مشکلاتو کې گیر شي دنیا کې مشکلات خامخا راځي او چې مشکلاتو کې کله گیر شي الله به دې راوباسي ومن یتق الله یجعل له مخرج کله مشکلاتو کې گیر شي روزگار دی نشتا بچی دی نشتا یا بچیشته نافرمان دی یا بچی بی روزگار دی یا ودونه نشته او نه یا مشکل کې گیر شي یا کاروبار بند شي کله تقوا د اختیار کتاب دی مشکل نه الله وباسي ونن سبا یو بل معمول شروع شي کله کاروبار بند شي تجارتی کاروبار بند شي عاملانو په سیمنډي وي زما کار چا بند کړي بچیان نه کېږي عاملانو په سیګرځي زما بچیان چا بند کړي حالان کې بچیان څوک نشي بندول یهب لمن یشاء ذکورا ویهب لمن یشاء اناثا ویجعل من یشاء عقیما او یزوجهم ذکرانا و اناثا الله وی دا زما اختیار دی چاته تنها جنکی ورکم چاته تنها لکان چاته لکان جنکی ګډي او چاته د سر نو ويجعل من يشاء حکیما چې خو همیشه بشنه یا کله دنیا ډاکټران کوشش کوي هغه بیان کوي په خبر کې او ډاکټر ډیر مخکې ډاکټر ناصر نه څلور بی بیان کړي په دنیا ګرځي خو بچانه نه کوي زمونږ اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دو بی بیان بچانه مکه مکرمه کې خپل مرشد نه تاسو کو حاجی امداد الله رحمت الله علیه نه ډېرې دعاګانې مې غوښتلې حرم شریف کې خو بچی نه میلایي هغه مراقبه شو مراقبین بعد ورته سا قسمت کې اشرف علي بچی نشته مو وړه نو ما دا بچانو سوالونه ويجعل من يشاء حکیما دا بچان باندې کدا هر څه چې باندې دا الله باندې وما تسقط من ورقه الا في كتاب د زمکه په سر باندې دی یوونه پاڼه په غیر د هغه د ارادې نه نشته څوک به د چا بچان څه بن کی څوک به د چا روزګار څه بن کی څوک به د چا رشتې څه بن کی دا خوشي خبرې دي خوشي دي څه کوي څوک کوي زمونږ تبلیغي حضرات هر ساعت فرمایي وې دا الله نه د کولو یقین مخلوق نه نه کوه څه کوي الله زامن ورکی هغه ورکی مال ورکی هغه ورکی عزت ورکی هغه ورکی که ذلت ورکی هغه ورکی کله مشکل کې گیر شي تکلیفاتو کې گیر شي عاملانو بس منډه مو جمعه تر منډه تقوا اختیار کا کله چې تا تقوا اختیار کا من یتق الله یجعل له مخرج الله وجب تا د پاره لار او باسم مشکل نه ود اخلاص زمون په صحابو کې یو صحابي دی عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه د جهاد ته تلو جهاد کې جنگي د روميانو سره نور مجاهدینو دي اتیا کسانو سره گرفتار شو روم بادشاہ ورته وی چې داسې چلو کا عیسایت پرېدا اسلام پرېدا عیسایت اختیار کا حکومت کې به شریک کوم نور والا درکم نه اسلام پر خودو والا نه ټول جهان به پرېدم خو اسلام د پرې خودو نه دی دا کار نشم بیا په جیل کې بند کا فوجان پولیسو ته وی چې دا خوراک په ځای ورته خنجیر خو خریته وای راوړی د سکلو په ځای ورته شراب راوړی مونږ د دې د ایمان امتحان اخلو چې د دې کې څومره ایمان عبد الله ابن حذافه خپل مرګرو ته جیل کې دنده تقریر چې دا چیزونه مونږ ته الله حلال کړی تند نمرې شراب سکلی شي لوګي نمرې خنجیر خوړل شي ونن زمونږ د ایمان امتحان دی سره ګوري بولدنه دریش پیرا جیل کې تیر شي عبد الله ابن حذافه او مرګرو سره ته قتل درې ورځې بعد روم بادشاہ چې د خپل هرقل د خپل دغه نه تاسو کو هغه غوښه خوري کې نه خوري د خنزیر شراب سکي هغه ته سره ګوري ورسره راو عبد الله ابن حذافه ته وی چې ته اسلام پرې د عیسایت اختیار کا کنه اختیار دی ونه ته باندې کړه کړه مې ته اسلام نه پرې ونه ته کړه غشي ته برابر کړارس عبد الله ابن حذافه په مخ باندې د سره د غم اثر نه دکی
راکوزي بیا ته اسلام پرې د عیسایت اختیار کا کنه دې کړی ته ولې واچو بلې سي یو مې سي د اسلام نه پرې کړه ګرم کې یو جیلی راو باسه ته واچو غوخه جدا شوړو کې جدا دا به انجام کې اسلام پرې اسلام نه پرې روان کې کړی طرف کړی چې روان کا عبد الله ابن حذافه اسمان ته وکتل په جړاس البدايه والنهايه دا واقع لیکلی چې جړاسو بادشاہ به را واپس کې چې را واپس کې ولې دی وچل یو مې چړل پدې چې زما بدن کې یو روح دی الله د پاره قربان کم دا بدن دا غده روح دا غده تعالی زوکسل په در کې تی واپس غل اور کې دا څه کمال خو نه دی زما اصل غواړي چې ما کې سل روحونه وي دا ما وړه الله د پاره قربان کړي جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی انی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل نبی کریم وی زلم غواړي چې دی واری دا الله په لار کې د خپل سر ون بادشاہ حیران شو چې دا څومره کلک خلق دی په دین را واپس ورته زما دا تندې خپل کا بیا به آزاد نه ساتن دی خو نه خپل یو شرط خپلوم که زما دا اتیا مرګري آزادي بیا به درته خپل یو ټول به دې مرګري آزاد دی آزاد کا اتیا مرګري آزاد کړه روان شو او مې یتق الله یجعل له مخرج تقوا ځان کې پیدا کې الله تعالی خپل لارې خلاصي حضرت عمر صاحب دور حکومت حضرت عمر صاحب اعلان وکړ ټول برازي د عبد الله ابن حذافه تندې بخپلوي د یو مشرک تندې خپل کړی دی اتیا مجاهدین پر اخلاصي په خپل ول تندې خپل په نور صاحب بهر حال زمارونو کله چې مشکل پیدا شي پریشانی پیدا شي شرط منډه او جمعه ته منډه تقوا اختیار ګناه پریدا چې ګناه دې پرې خو د خپل الله مشکل نه به تا د پار لار را باسي یا الہی یا الہی یا الہی یا خدا یا الہی یا